السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. د دې آیات نه علماو یو پنځه خبرې راایستلې دي. انسان چې کمال ته رسیږي باید ځان کې پنځه صفات پیدا کړي. یو صفت عفت پاک دامنی، دویم صفت الحلم صبر، دریم صفت الشجاعت بهادری، څلورم صفت العلم پوهه، پنځم صفت الانقیاد د الله حکمونو ته غاړه کېښودل. دا خو موږ اجمال سره ذکر کړل، خو دې کې دنه ډېرې خبرې پرتې دي. انسان په څه پاک دامن کېږي چې د بې حیاتوب نه انسان ځان جدا کړي. بې حیا کارونه، بې حیا خبرې، بې حیا افعال، بې حیا خلکو سره ناسته، بې حیا ځینو ته ورتګ، په بې حیا باندې مال لګول، بې حیا باندې خپل وخت لګول، د بې حیا دپاره اسباب برابرول، د هغې دپاره زمینه برابرول، او بې حیا مجالسو کې کېناستل، داسې خبرې کول چې خلک خاندي را خاندي او ټول سپک الفاظ انسان وي. د بې حیا کارونو سره د انسان نه عفت ځي، د انسان نه د پاکۍ صفت ځي، پاک دمني د انسان نه ځي. نو کوم انسان چې غواړي چې کمال ته ورسیږي، فحش خبرې کول، فحش خبرې انتقالول، فحش خبرې ویل، په خپله فحشا کول، د ده نه انسان باید ځان ډډې ته کړي. کوم انسان چې غواړي چې هغه په علمي لحاظ سره مخکې لاړ شي، تجارتي لحاظ سره مخکې لاړ شي، نو د چوکۍ په لحاظ سره مخکې لاړ شي، بس فحشا نه دی ځان ساتي. فحشا انسان تباه کوي، انسان سپکوي. د لږ وخت شهوتي، د 5-6 دقیقو شهوتي، د هغې کنټرول پکار دی. د هغه نه ځان لږ وساته. که غواړي چې ډېر مخکې لاړ شي، ډېر مال حاصل کړي، ډېر څه وکړي، ځان د فحشا نه ساته. او که انسان فحشا کوي نو انسان به هدف ته ونه رسیږي. نن زموږ ډېر زیات ځوانان دا په ټیک ټاکو اخته دي، په غلطو فلمونو باندې اخته دي، په غلط تعلق باندې اخته دي، په غلطو رابطو باندې اخته دي. د دنیا د لالچ دپاره او د دنیا د تعلق دپاره، د دنیا د محبت نه او دنیا د جمع کولو دپاره خلکو هر څه وکړل. تاسې وګورئ ډېر خلک خپله ښځه را میدان ته کوي، خپله خور را میدان ته کوي. دا سوچ دا فکر نه کوي. فحشا خلک خوروي. فحشا ته څومره کارونه روان دي، بلکې ډېر هیوادونه فحشا ته کار کوي. تاسې ډېر عربي هیوادونه وګورئ، اروپا وګورئ، امریکا وګورئ، دا نور هیوادونه وګورئ، فحشا باندې تجارتونه روان دي، د زنا باندې تجارتونه روان دي، په لواطت باندې تجارتونه روان دي. په ډېرو هیوادونو کې د هلک واده د هلک سره جایز شوی دی. په ډېرو هیوادونو کې خلک د حیوان سره واده کوي، د سپي سره واده کوي، د بل حیوان سره واده کوي. تر دې چې په انسان کې د فحشا خویونه عادتونه وي، کمال ته نه رسیږي. که غواړي چې کمال ته ورسیږي، فحشا نه جدا شه، فاحشو خلکو نه جدا شه، فاحشو خبرو نه جدا شه، فاحش ځینو ته مه ورځه، بس جدا شه ورنه. مکمل د خویونه عادتونه دا پرېږده. دویم صفت صبر دی. 3 اعمال قرآن کریم ذکر کړي چې دا انتهایی زیات اجر لري. یو صبر کول، دویم روژه نیول، او دریم یو مسلمان ته عفو کول. په دې الله ډېر اجر ورکوي. کور کې خوراک نشته، څښاک نشته، مریضتیا دی، مرګ راغی، بند راغی، که هر مشکل، بس صبر صبر صبر. دا څپې د مرګ خبر راغی، انا لله و انا الیه راجعون، بس دا کلمه وایه. صبر په مصیبت باندې کوه، صبر د ګناه نه کوه، په نیکیو باندې صبر کوه. صبر به تا نتیجې ته رسوي. د بې صبرۍ د وجې نه خلک قتل وکړي، د بې صبرۍ د وجې نه په ګاونډي ګزار وکړي، په ښځه ګزار وکړي، په لور ګزار وکړي، په ورور ګزار وکړي، په
په 2 روپۍ جنګ وکړي، په 3 روپۍ جنګ وکړي، بد اخلاقي وکړي، کنځلې وکړي، سپک الفاظ وکړي، ټول د بې صبرۍ د وجې. دریم صفت بهادري ده. څلورم صفت چې دی هغه پوهه ده. ټول د کمال صفتونه چې انسان ته راکاږي دا پوهه ده، دا علم دی. او اخري صفت د الانقیاد، د الله حکمونو ته غاړه کېښود.